السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ټول بخیر ټیک ټاک برابر به د کومه زلزله چې راغل ده په ترک کې آیا دا د څه وجې نه راغل ده؟ دا زموږ د مسلمانانو څه کمزوریانې دي د هغو د وجې نه راغل ده. زما دا ویډیو چې څومره هم ګوري نو ډېر شیر کړئ چې هر یو مسلمان ته ورسي او د ثواب په نیت یې شیر کړئ. راځئ دا ویډیو ګورو چې د پښتانه څه وایي. دا مې عزتمند وګوره خو د افغانستان طالب یو کو د پاکستان حکومت یو کو د پاکستان د ارضي حکومت دا وګوره دا زما دلته ارونه راغلي دوی کباړ ټولې کباړ زه خپلم کباړ ټولم دوی کباړ ټولې دا په ډسبینو کې پراته دي ته وګوره دا غورځي دا په ډسبینو کې پراته زما د رو راوړل دلته دا وګوره دا ټول دی خو ومني سور دی دا ټول کومه مجدونه دي او روزانه موږ د دینه جات یا دومره کومه مجدونه هر ورځ د ډسبینو نه موږ راټولو او دلته راځو دا ترکیه والا تخایو چې ترکیه والا ته وایي دا کومه مجدونه دي په دې زمونږ استاد ایمان دی زمونږ استاد په نبی باندې نازل شوی دی به حفاظت کوو. اوس وختي موږ هم تاڼې ته لاړو تاڼه کې مې ویل دا کومه مجدونه دي هغه ویل دا مفتیقات ته ویل جومات ته چې جومات هم کله ویل امام صاحب ویل وي دلته نه دا وړی دا دلته نشته وي دا سپایر شوي دي زمونږ څنګه چې د انګلیش کتابونه یا د نور کتابونه یعنې یو شی سپایر شي موږ یې غورځو دوی دلته د قرآن مجید ته وایي دا سپایر شو دا سپایر نه دی ته وګوره دا قرآن مجید دی. دا زما د ورونو غونډکړې دا ویډیو تاسو زما شیر کړه دې دپاره ما تاسو ته شیر کړه چې جهاد نه دی په یو ځای کې نور مسافر کم راځئ د دې دپاره مه راځئ چې مزدورۍ دپاره راشئ د دې دپاره راشئ د دې دپاره راشئ جهاد دپاره راشئ په ترکیه باندې کېږي جهاد دا قرآن مجیدونه دي دا دې سپو دا ظالمانو غورځولي دي د دې نه نور جهاد په یو ځای کې په بل ځای کې جهاد نه کېږي غیر د دې ملک نه دا قرآن مجیدونه تاسو وینئ تاسو ما کړي اعلان دې پراته دي هره ورځ دومره موږ ګونډو هره ورځ دومره موږ ګونډو هغه چې کوم مالک ته هغه ته مې ویل دا قرآن مجیدونه دې څنګه چلو کوي دا په کاټن کې واچي فابریکې ته به لاړ شي دا به موږ خرڅ کړو کارخانې ته به لاړ شي او دا به خرڅ کړو دا مقبره ده مخامخ دی کې دا ورته دې ته موږ کندې وباسو د پولیسو ته مو ویل هغه ویل چې دلته یې مخه خوي په دې باندې پولیس ولاړ دا به د شپې ماښام به وړو د شپې ماښام به دا وړو او دا به موږ دلته خښو او دلته به موږ جنګ کوو خو هغه حکومت یې خو هر څوک یې موږ پې کوو یا به موږ مړه کړي یا به هغه مړه کړو یا به هغه مرداران کړو یا به موږ شهیدان شي او دا قرآن مجیدونه په دې باندې چې ما ورته ونه جنګېږو نور په څه جنګېږو په ځمکه به جنګېږو په پیسه به جنګېږو هغې باندې به جنګېږو دا د آخرت ګټه ده زموږ دنیا ما صرف دغسې ده زه خپله مې زما د ترکیان خپله هم زړه موړی دی ټول انډیوالانو ملګرو مې زړه تور دی همدغه کار ورسره کوو انشاءالله موږ هم به ځو ترکیه ته او باقي پای دا قرآن مجیدونه ستاسو د وړاندې دا د مخامخ تاسو ته دا کم چې شاپر کې پراته دي دا ټول قرآن مجیدونه تاسو او دا چې په پاکستان کې کوم وزیر اعلی دی او کوم مثال مشرف دی او کوم باچا دی هغه ته دا ترکیه ته دا دغه وکړي چې مثال دا دغه کې د دې لار روباسي چې دا دلته نه